بلخ ولایت ته د راغلو ازبکستاني او د بلخ ولایت د پانګوالو ترمنځ یوه ګډه ناسته ترسره شوه چې موخه یې د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا، د پانګونې په برخه کې د فرصتونو او اسانتیاو رامنځته کول دي. په دې ناسته کې ویناوالو د افغانانو او د ازبکستانیانو ترمنځ ورورولي او یووالي ته په اشارې د پانګوالو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو تن مسؤل د اقدام د هېواد د کورني صنعت د ودې او د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا په برخه کې یو مثبت ګام وباله او د ازبک پانګوالو له راتګ څخه ستاینه وکړه. خوبی‌های از این چی است؟ خوبی‌های از این است که چیزی که نرخی که وارد جنس میشه ما از دیگه مملکت‌ها فعلا ازبکستان در افغانستان وارد میکنه، نرخ بازار بسیار پایان میکنه. دیگه الحمدلله تولیدی که ما داریم از 70 قلم بالاست، فعلا که تولید ما آشنایی هیچ کشور نداره. له بلې خوا د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو تن مسؤل د دې پروګرام پر اهمیت او ارزښت خبرې وکړې او ویل چې دوی د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د دوام لپاره له افغان پانګوالو سره مخ په مخ ناستې ترسره کړي دي. biz guvohi bo'ldik bu yerda ازبکستاني سوداګر غواړي چې د افغانستان غالۍ د ازبکستان له پولو څخه روسیې ته ولیږدوي او د افغانستان او ازبکستان د سوداګرو ترمنځ یوه ښه اړیکه رامنځته کړي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو لپاره یو مثبت ګام بلل کیږي. chiqarish imkoniyatini qilmoqda. باید وویل شي چې په پای کې یو شمېر سوداګریز هوکړلیکونه د افغان او ازبک پانګوالو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې لاسلیک شول او همداراز په پام کې نیول شوي ډالۍ او ستاینلیکونه هم د دواړو لورو ترمنځ تبادله شول.